أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بیولوژي. نن د کلاس 11th یعنی د 11م بیولوژي یو ټاپک دی چپټر نمبر 1 او د دې ټاپک نوم دی سایټوپلازم. سایټوپلازم لازمه په دې سایټوپلازم کې د سایټ ټکی چې دی د سیل ته وایي او په سیل کې چې دنه کوم سیز موجود دي هغه ته موږ پلازم وایو. نو د سایټوپلازم د نوم چې دی د په دې طریقه باندې ایښودل شوی دی. اوس سایټوپلازم موږ څه ته وایو چې د سیل د ټولو نه کومه غټه حصه چې ده نه هغې ته موږ سایټوپلازم وایو. اوس دې ټاپک له راځمه. یوکریوټیک سیل ډیوایډز انټو نیوکلیس اینډ سایټوپلازم. دا یاد ساتئ چې په کوم ارګانیزم کې سیل موجود وي د یو نه ډېر زیات سیلونه نو چې کله د هغې لیوینګ ارګانیزم نه یعنی چې ملټي سیلولر وي چې د ملټي سیلولر ارګانیزم نه تاسو یو سیل جدا کوئ په مایکروسکوپ یې کې نو موږ ته په پته ولګي چې د دې سیل دوه حصې دي. یوې حصې ته ویل کېږي نیوکلیس او دویمې حصې ته ویل کېږي سایټوپلازم. بیا نیوکلیس پلس سایټوپلازم از ایکول ټو پروټوپلازم. د دې مطلب دا دی چې کله یو سیل وي او په هغه سیل کې نیوکلیس وي او د نیوکلیس نه علاوه سایټوپلازم وي نو دې دواړو د وجه باندې بیا موږ بل نوم وایو چې هغې ته ویل کېږي پروټوپلازم. اوس سایټوپلازم څه شی دی؟ ایکویس سبسټانس. دا داسې یو څیز دی چې په دې کې همیشه اوبه وي، په دې کې 90% اوبه وي. کانټین سیل ارګانلز او په دې سایټوپلازم کې کوم څیز موجود دي؟ سیل ارګانلز. د سیل چې کوم اعضا دي لکه څنګه زموږ د جسم اعضا دي دغه شان د سیل خپل اعضا دي موږ ته نه ښکاري خو هغو ته چې دی په مایکروسکوپ باندې چې موږ وینو چې بیا چې دی په اسانه باندې ښکاري. نو ارګانلز پکې موجود دي. د هغې نه علاوه انسولوبل ویسټ او په دې سایټوپلازم کې هغه څیزونه موجود دي چې هغه انسولوبل ویسټ دي یعنی هغه چې دی نه حل کېږي. د هغې وجه دا ده چې سیل ته مسلسل اکسیجن نه ځي، خوراک ورته راځي نو د هغې سره چې دی ګن وغیره چې دی هغه ورسره راځي نو په دې کې انسولوبل ویسټ چې داسې څیزونه چې هغه په دې کې نه حل کېږي. بل سټوریج پراډکټس. سټوریج پراډکټس موږ دې ته وایو چې پیدامن څیزونه هم په دې سایټوپلازم کې پراته وي. چې کله پیدامن څیزونه په دې سایټوپلازم کې پراته وي نو چې کله دې سیل ته ضرورت راځي نو دا سایټوپلازم دا چل کوي چې په هغه وخت کې چې دی بیا خارج شي. بیا څه دي پکې چې سولوبل پارټ اف سایټوپلازم. د سایټوپلازم هغه حصه چې په هغې کې یو څیز حل کېږي ځکه د هغې وجه دا ده موږ وایو چې سایټوپلازم کې چې دی اوبه ډېرې دي نو خامخا چې دی دې ته موږ سولوبل پارټ وایو. نو پامز ګراوند سبسټانس بټوین سیل ارګانلز کالډ سایټوسول. دا خبر یاد ساتئ په سایټوپلازم کې چې کوم ارګانلز دي نو د هغې ارګانلز په منځ کې چې دی ګراوند سبسټانس موجود دی. ګراوند سبسټانس مونږه د دې څیزونو ته وایو چې هغه د سیل ارګانلز یو بل سره رایوځای کوي. لکه زموږ سره فایبرز موجود دي فایبرز دي یا زموږ سره چې دی مایکروټیویلز دي تار شانتې څیزونه موجود دي چې دې ته موږ ګراوند سبسټانس وایو. او دا چل کوي چې کوم سیل ارګانلز چې دي نه هغه د یو بل سره چې دی یو ځای ساتي. نو ګراوند سبسټانس ما زه امید کوم چې تاسو پوه شوي. ګراوند سبسټانس د تار شانتې څیزونه او دا د ارګانلز په منځ کې چې دی موجود دي. د هغې نه علاوه په دې سایټوپلازم کې 90% اف واټر، په دې کې 10% اوبه وي او پامډ اپ 90% اف واټر اینډ پامز ا سولوشن. او دا 90% واټر چې دی په دې کې خامخا سولوشن جوړیږي یعنی یو څیز راځي او په دې اوبو کې چې دی حل کېږي او بیا دې سیل چې دی پیدا ورکوي. د سولوشن کانټین آل فنډامنټل کیمیکلز اف لایف. اوس په سایټوپلازم کې اوبه دي او په دې اوبو کې هر هغه څیز موجود دی چې هغه زموږ د جسم لپاره بنیادي دی او زموږ د جسم لپاره ضروري دی. اوس سایټوسول مونږ وایو. سایټوسول مونږ ووایو چې د سیل ارګانلز په منځ کې تار شانتې څیزونه موجود دي نو هغې ته مونږ سایټوسول وایو. اوس سایټوسول وایو چې دا څه شی دی؟ سمال مالیکیولز مې فارم ټرو سولوشن. دا ډېر واړه مالیکیولز دي او دې کې ټرو سولوشن جوړیږي یعنی په دې کې چې دی له یو څیز راورسي نه خامخا د دې سره میلاویږي او یا پکې حل کېږي. پاثوے فار میټابولیک ریاکشن سچ ایز ګلایکولیسس. نو سایټوسول چې دی په دې کې څه کېږي؟ په دې کې میټابولیک ریاکشن کېږي. ما تاسو ته وویل چې سایټوسول مونږ دې ته وایو د سیل ارګانلز په منځ کې چې کوم څیز موجود دی هغې ته مونږ سایټوسول وایو. نو په دغه سایټوسول کې میټابولیک ریاکشن کېږي. داسې ریاکشن کېږي چې سیل ته دې پیدا وي سچ ایز ګلایکولیسس. لکه زموږ سره چې ګلایکولیسس کېږي کاربوهایډریټ چې په کومه طریقه باندې جوړیږي نو هغه چې دی دا ریاکشن په سایټوسول کې کېږي. مایټوکانډریا مووز دیر او بیا په دې سایټوسول د وجې نه چې دی مایټوکانډریا چې دی هغه موومنټ کوي. مایټوکانډریا ځکه موومنټ کوي چې دی سیل له انرژي ورکوي. دې ته پاور هاوس اف د سیل وایي چې کوم څه ته ضرورت دی ځکه موومنټ ورکوي
چې دا چې د انرژي ورکي نو دې ته مونږ چې د اکټیو ماس مومنت وایو. ټیک شو ښه. د دې نه علاوه لارج مالیکیولز فارم کولایډل سولوشن. اوس په دې سایټوسول کې یا په دې سایټوپلازم کې زموږ سره داسې مالیکیولز چې هغه ډېر زیات غټ دي نو هغه کولایډل سولوشن جوړوي. کولایډل سولوشن مونږ څه ته وایو چې داسې یو میکسچر چې په هغې کې یو څیز ذرات ته تبدیل شوی نو هغې ته مونږ کولایډل سولوشن وایو. یاد ساتئ کوم لارج مالیکیول شي نو هغه کولایډل سولوشن جوړوي او کولایډل سولوشن مونږ دې ته وایو چې داسې یو سولوشن چې په هغې کې یو څیز چې دی هغه ذراتو کې تقسیم شوی نو هغې ته مونږ کولایډل سولوشن وایو. کولایډل سولوشن may be non-viscous or fluid has no resistance. د دې مطلب دا دی چې کوم کولایډل سولوشن چې دی دا زموږ سره نان ویسکس دی. نان ویسکس مطلب دا دی چې داسې اوبو چې هغې ته څه ریزسټنس نه وي. مطلب دا دی چې کله دې اوبو ته یو څیز راځي نو هغه خامخا په دې کې چې دی حل کېږي نو دې ته کولایډل سولوشن وایي. نو په دې سایټوپلازم کې هم کولایډل سولوشن موجود دی او چې کله دې ته یو څیز راځي نو په هغې کې چې دی حل کېږي. دویمه زموږ سره کېدی شي جیل لایک اور ویسکس. مطلب دا دی چې کولایډل سولوشن زموږ سره جیل لایک هم کېدی شي او ویسکس هم کېدی شي. جیل لایک مونږ دې ته وایو چې د جیلو په شاني په هغې کې هر یو څیز چې دی نه حل کېږي. often outer region of cytoplasm is gel like او د سایټوپلازم که بهرنی کوم ځای چې دی نو هغه زموږ سره د جیل لایکي هغه چې دی د جیل په شاني زموږ سره چې دی اوبه نه وي. د هغې وجه دا ده که بهرنی سرفیس زموږ سره اوبه وی نو بهرنی سرفیس چې دی د بیا چېرته هم نه جوړېدو نو خدای پاک حکمت ته څه کوي چې دا جیل لایک جوړ کړل نو په خپل ځای باندې دا سرفیس چې دی دی په دې کې څه چینجز چې دی نه راځي. نو دا و سایټوپلازم د فرسټ ایئر بایولوژي وه چپټر نمبر 1 و. خپل فیډبیک مله ضرور راکئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کئ. تھینک یو ډېره مننه.